د جواک ټي وي ډیرو قدرمنو کتونکو ستړي مشه. سلیمان کامل یو وار بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یم. نن چې زه تاسو سره کوم نظم شریکول غواړم، دا نظم یو داسې افاقي نظم دی چې په خپل وخت کې هم تر و تازه و او د خپل وخت نه پس به هم تر و تازه وي. دا نظم منظومه افسانه هم ده او په دې کې چې خاتمه په کوم ځای باندې شوې ده، هلته یو دومره دردناک منظر مخې ته راځي چې د دې نظم په ابتدایي بندونو کې څومره خوشګوار بندونه دي، هغه لکه د کچه ورخ ځان سره اوسي. دا نظم ټولو پښتنو مینانو، شاعرانو، ادیبانو به لوستی هم وي او اوریدلی به یې هم وي، خو په بیا لوستو او په بیا اوریدو نه د دې په خوند کې کمی راځي او نه د دې افادیت یا اهمیت کمیږي. دا نظم دی د اجمل خټک پیغله. په دې نظم کې بند په بند لکه د ډرامې د سین په شان خبره مخ په وړاندې تللې ده. تاسو یې واورئ، یقین به مو وشي. هلته د نور لومبنۍ څیره راوته ښکارېده، دلته له باغه پلوشه چې راوته ښکارېده. هغه د شین اسمان د نور یو بېباکه شغله، دا د پښتو د پیغلتوب یو حیاناکه شغله. هغې چې ټول جهان ته وکتل خندا یې وکړه، دې چې یو زه په نظر راغلم هم حیا یې وکړه. خدای ګو زما په ځای که حور وې زیرېدلې به وې، که احساس ګل وې دغه ګل نه شرمېدلې به وې. پټه پړونې کې د حورو پیغلتوب وجینې، لکه په خوب کې د جنت د وږمو خوب وجینې. د انغښتې څانګه د مستۍ نه زنګېده راتله، لکه نشه د سرې پیالې نه ښکارېده راتله. د زرکې تګ یې د پانزیبو انګازې هېرې کړې، لنډ قدمونو یې د زیر او بم پردې هېرې کړې. زړه په درزا مې دلته جلته سا راښکلې شوله، چې دا مې خوا کې تېرېده نو سا نیولې شوله. یوه لمبه ده د نشو چې بس وړل کوي، پوهول نشته د جادو حیرانول کوي. یوه ټوکرۍ کې د رامبیل چامبیل ګلونه وړي، د بیګانو ستورو نه پاتې سوي زړونه وړي. ګلان ټوکرۍ کې یې پرې کړي سرتازه ښکارېږي، د ګلو میره معلومیږي سره غونچه ښکارېږي. زړه په حملو نظر لیواله چې د چا د جینۍ څوک ده او څنګه ده والله چې معما د جینۍ. د ګلو باغ کې ده سحر سبا باغوانه به وي، ګلان ټوکرۍ کې وړي خرڅولو له روانه به وي. د ګلو
باغ کې د سحر سبا باغوانه به وي ګلان ټوکرې کې خرڅولو ته روانه به وي له ګلغوټو به چا خوږو ته میلونه جوړ کړي ملال سترګې به یې زړونو کې داغونه جوړ کړي لکه د زرګې چې مین د خوند رفتار کوي ګله چا ګلو ته ګلونه وړي تلوار کوي خو نه له کلي په څنګ تېره شوه باغوانه نه ده هغه ده شاړې ته ورځي په چاریانه نه ده چال یې څه بل غوندې شو نوره ګړندی شوه غوټۍ په شا شا ګوري څه شکمنه غرڅنۍ شوه غوټۍ د تګ ټالۍ د بې اوسه زړه درزا ښایي لیونی چال یې د مین د دیدن غلا ښایي دا محبوبه د چا مین ته ځي ګلونه وړي په قلچکو کتو کې خوار ته تندرونه وړي پری د ډېرې لیوالۍ نه سرګردانه ښکاري لاره یې پرېښوده قبرونو ته روانه ښکاري جوړ منجوره ده بابا له یې ګلونه راوړل په ختې ورځ یې خپلې سترګې مشالونه راوړل ګلونه وړي د چا د مینې د منښت دپاره نه تنکۍ پېغله ځي بابا ته د ښه بخت دپاره ګلونه وړي د چا د مینې د منښت دپاره په نرمو ګوتو به بابا باندې ګلونه کیږي ورته پرانستې به نیمګړې ارمانونه کیږدي یوه د مینې باډیوه ده چې خزو کې ګرځي لکه د حورو خوب راغلی وي ژوندو کې ګرځي هغه ده ودرېده را پرېوته خوره وره شوه ګلونه مخکې ګلدلۍ لاړه زره زره شوه د یو خړکي قبر د پاسه دردانه پرېوته په اوده بخت دا د پیرونو خزانه پرېوته رامبیل چامبیل خواره واره سلر صبر پراته په یو خزا مین ویښته د دې د سر پراته لیوالې پېغلې و د نوي قبر څنګ نیولې د مرګ بادیو د ژوندون د نشو رنګ نیولې ما وی چې چغې به کړي جاړي به تراخه به وایي زړه په درزا شو چې خوله پرانځي نو څه به وایي پېغلې ګلونه په سینه قطارول قبر ته په ډډ اواز یې دا څو ټکي اورول قبر ته شهیده خور دې په ګولو سوري ټټر نه قربان چې پریسونه تنګېدلي هغه سر نه قربان خدایا سپرلی کړې چې دا سرې وینې ګلونه شي بیا د خویندو میندو لوپټې سره نشانونه شي بیا خدایا سپرلی کړې چې دا سره وینې ګلونه شي بیا د خویندو میندو لوپټې سره نشانونه شي شهیده خور دې په ګولو سوري ټټر نه قربان چې پریسونه دنګېدلي هغه سر نه قربان خدایا سپرلی کې چې دا سرې وینې ګلونه شي بیا د خویندو میندو لوپټې سره نشانونه شي بیا